په ولاړه باندې د اودس ماتي په باره کې مسئله دا ده چې سنت طریقه په ناستې باندې اودس ماتې دی. السلام علیکم ورحمت الله. محترم ورونو، د ګاډري د یو بل دروغو جواب. مسله دا ده چې آیا بول په کومه طریقه به کې په ولاړه باندې په ناسته باندې. محترم ورونو، د نبي علیه السلام عمومي عادت دا و عام حالاتو کې چې په ناسته به بول کول، او داسې حالتونه هم د ثابت دي چې هغه په ولاړه بول کړي دي. د خلفاو راشدینو نه دا نقل دي. په میتیازو کې د قطرو نه به ځان بچ کړي. دا کوم ورزش یا څه نه دی، دې کې ځان بچ کول دي. که بعض ځایو کې تا لپاره په ناسته اسانه وي، په ناسته به کې په بعض ځای کې ولاړه. لکه تاسو ایرپورټونو ته خاص کر څوک چې د بهر ملکونو ایرپورټونو ته تلي، نو هغه کې په دیوال کې د تشو بولو ځای جوړ کړي. نو ته به هلته څه کې د شریعت په دغه اجازې باندې به عمل وکړي چې دلته شریعت اجازه ورکړي چې خیر دی، اجازه شته ده چې په ولاړه باندې بول کړي. دې باره کې ډېر روایتونه محترم ورونو، هغه روایتونه زه ذکر کوم، بیا د ګاډري دا د دروغو جوابونه چې دروغو موضوعي روایتونه یې پیش کړي. امام ابن ابي شيبه په دې باره کې باب ملګولی چې من رخص فی بول القائم، دې باره کې چې یو کس په ولاړه باندې بول وکړي. نو د حذیفه رضی الله عنه حدیث راوړی چې دا په بخاري کې هم نقل دی چې اتى النبي صلی الله علیه وسلم سباتة قوم. النبي صلی الله علیه وسلم یو ډیرکې ډیران ته راغی، فبال قائما فبال عليه قائما. نبی علیه السلام په هغه باندې په ولاړه باندې بول وکړو. دا یو حدیث شو. دا حدیث په بخاري کې هم نقل دی. محترم ورونو، د بخاري نه یو بل حدیث چې یو اعرابي راغی فبال قائما په ولاړه باندې میتیازي وکړي. دا ځای د بیان و. نبی سلام ورته ویلي چې په مسجد کې میتیازي ونه کوه. دی ورته ونه ویلي چې ګوره ته په ولاړه باندې میتیاز کې دا خو جایز نه دی، دا د هندوانو کار دی. دا صرف د مقلدینو کې دا خبره مشهور ده، کني قرآن او حدیث کې چېرته هم دې نه منع نشته. نو ګوره دا دوه حدیثونه د بخاري روایتونه دي. دې حدیث باره کې ګاډري صاحب وایي اوس به جواب وکړم، وایي دا نبي علیه السلام د عذر د وجې نه وکړه. حدیث ضعیف دی، موضوعي روایت دی چې نبي علیه السلام زخمي و، دا ټول موضوعي روایت دی، ثابت نه دی. نبي علیه السلام په ولاړه باندې بول کړي. حدیث دی، صحیح حدیث دی. زید رضی الله عنه فرمایي چې رأیت عمر بال قائما. ابن ابي شيبه کې دا حدیث دی 1400 حدیث. خلفاء راشدینو کې عمر بن الخطاب هغه صحابي چې نبی علیه السلام وایي زمانه بعد به چېرته که نبي راتلی نو عمر لنوم په ولاړه یې بول کړي دي. ښه ګاډري صاحب. زبیان فرمایي چې رأیت علیا بال قائما. ما علي رضی الله عنه ولیده په ولاړې میتیازې کولې. 1411 حدیث دی ابن ابي شيبه. علي رضی الله عنه څلورم خلفاو کې د نبی علیه السلام زومه، هغه ته دا مسله نه معلومه، ګاډري ته معلوم ده. چې ګاډري په خپل کتابو کې لیکي چې چا ذکر راواخیسته یا بول راواخیسته په خوله کې ونه باسو نو لاس یې صفا شو. نو دا ګاډري پوه شو او خلفاء راشدین نه پوهېږي. همداسې صحیح حدیث دی. زید رضی الله عنه فرمایي خبیثه فرمایي چې انه رأى زید بن ثابت یبول قائما. وایي زید بن ثابت نبی علیه السلام صحابي وایي دا ما ولې چې په ولاړې بول کو. حدیث دی. عبدالله بن رومي فرمایي چې رأیت ابن عمر مې ولله یبول قائما په ولاړې میتیازې کولې. عمر لنو هغه صحابي چې نبی علیه السلام هر قدم پسې به قدم یې ښوده، هغه په طریقو به روانو، په ولاړې بول کړي. ابن عمر رضی الله عنه دغه فرمایي. سعد بن اخول فرمایي ورأيت ابا هريره بال قائما. ما ابو هريره لنو ولله چې په ولاړې میتیازې کول. 1414 حدیث دی د مصنف ابن ابي شيبه. همداسې سید بن مسیب باره کې راځي، دغه فرمایي عبدالرحمن عمر بن عبدالرحمن فرمایي چې رأیت سید بن المسیب یبول قائما فقلت یا ابا محمد. وایي ما ورته ویل چې تبول قائما، وایي ته په ولاړه باندې دغه کې بالې کې، وایي چې دا صحابونه مطلب دا عمل ثابت دی. وایي هغه ماته ویلي. همداسې ابي خالد فرمایي چې رأیت شعبه یبول قائما. شعبه محدث عالم طابعي وایي په ولاړې میتیازې کولې. ابن عوان وی چې رأیت محمدا یبول قائما وکان لا یرا به بأسا. هغه په دې باره کې هیڅ خبره نه منله. عروه فرمایي چې رأیت ابي خپل پلار، عروه خپل پلار یادوي چې یبول قائما په ولاړه به میتیازې کولې. دغه فرمایي جعفر و چې رأیت یزید بن العاصم یبول قائما په ولاړې میتیازې کولې. مجاهد فرمایي دغه فرمایي عبدالله وایي چې مجاهد وایي ماته ویلي چې نبی علیه السلام چې دي په ولاړه میتیازې کړي دي. قطعا فرمایي چې رأیت الحکم یبول قائما په ولاړه میتیازې کولې. سعد بن عباده چې نبی علیه السلام صحابي دی. ابن سیرین فرمایي چې ان سعد بن عباده بال قائما په ولاړه میتیازې وکړي.
دا تقریبا 1500 پورې موږ روایتونه پیش کړو محترم ورونو چې صحابو نه تابعینو نه نبی علیه السلام نه ثابت دي چې په ولاړې به تیزي کړي ګاډري یو روایت پیش کړی چې عمر الله عنه وایي چې ماته نبی علیه السلام ویلي چې عمر بیا په ولاړه باندې میتیازي ونه کړي دا روایت د محترم ورو ابن ابي شيبه کې نقل دی دا کې ابن ماجه کې په دې کې راوي دی عبدالکریم په نوم باندې په اتفاق د محدثینو باندې دا ضعیف دی امام ترمذی رحمه الله فرمای چې جمهور محدثینو ته ضعیف ویل دي امام ابن حجر رحمه الله فرمای چې متروک الحديث دی امام نووي رحمه الله دې ته ضعیف ویل دي یو بل روایت پیش کړی چې عائشه رضی الله فرمای وای چې کته ته چا ویلي چې نبی رسول الله په ولاړه میتیازي کړي ته تصدیق مکوه وای ته تصدیق مکوه نو دې جواب دا دی چې سید عائشه رضی الله دا خبره کړې ده خو موږ سره هلته د بل صحابیونو تقریبا د 15 صحابهونه موږ نقل کړو چې هغوی وایي چې موږ نبی علیه السلام ولیده په ولاړه باندې میتیازي کړي دا قاعده د محترم ورونو چې یو کس مثبت یعنی اثبات کې د یو شي بل نافع څوک چې اثبات کې دا خبره به منل کېږي هغه خبره منل کېږي لکه ګوره د عائشه رضی الله عنها دا حدیث نقل دی هغه وایي چې مړی ته عذاب نه ورکول کېږي په دې باندې چې میت باندې وژاړي صحیح حدیث کې نبی علیه السلام وایي چې عذاب ورکول کېږي ګوره عایشه رضی الله عنها نفي کړې ده او حدیثو کې دا مقلدین خپله مني چې هو میت باندې که ژاړي دا عذاب به هغه ته ورکول کېږي نو عایشه رضی الله عنها هلته نفي کوي دې کې موږ دا وایو چې کوم صحابي سره علم دی هغه خبر منل کېږي ګوره یو کس وایي نیک انسان دی عالم دی چې ما ولې فلاني ځای کې اکسیډنټ وشو بل وایي چې ما ونه لیده دا کوم چې وایي چې ولیده د خبر منل کېږي دې سره اضافي علم دی نو عایشه رضی الله عنها چې ما نه دی لیدلی او د نبي سلام عمومي حالت دا و چې په ناسته به میتیازي کول کور کې او عایشه رضی الله عنها خو 40 غنټې نبي علیه السلام سره نه وه بار نبي علیه السلام وته غزواتو ته وته نو صحابه ولیدلی دی چې موږ ولیده چې په ولاړه باندې میتیازي کړي همداسې دغه ابن عمر یو روایت پیش کوي چې من الجفا د جفا نه دا دی چې سړی په دغه باندې میتیازي وکړي په مطلب په ولاړه باندې بول وکړي دا روایت هم سندن ثابت نه دی موضوعي روایت دی محترم ورونو بل روایت د ګاډري چې پیش کړی دغه چې نبی علیه السلام میتیازي په ولاړه باندې وکړي دا ضعیف دی حاکم دا نقل کړی دی امام بیهقي ټول ورته ضعیف ویلی دی نو په ولاړه باندې بولو باره کې چېرته مرفوع حدیث نشته چې نبی علیه السلام ته منع کړی دغه روایتونه موږ پیش کړو چې نبی علیه السلام نه خپله ثابت دي یو کس یو ځای کې چې ضرورت ورته دی په ولاړه باندې بول وکړي هېڅ شرعاً ممانعت نشته